کابل کې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرندویه ټولنو په ملتیا د کتاب نندارتون د کتاب مینوالو پر مخ پرانیستی و. کتاب پلورونکي او د نندارتون ګډون کوونکي دا ډول نندارتونونه د مطالعې فرهنګ پیاوړتیا او کتاب پلور برخه کې اغیزمن ګڼي، خو د ډیریدو غوښتنه یې کوي. دوی اندېښنه ښیي چې د کتاب لوستنې دود تقریبا له منځه تللی دی او په کار ده چې خلک کتاب لوستنې ته وهڅول شي. نمایشگاه خوب است که هر جای نمایشگاه برگزار شود که فرهنگ کتابخوانی رواج شود، مردم کتاب بخوانند. نمایشگاه خیلی تاثیر خود داره. دا عنعنه چې دی کتابخوانی خو تقریبا د منځه تللی ده، اوس نشته. خو دا ښه دی چې خلک تشویق شي، دغه نندارتونونه چې ډېر زیات شي، هر چېرته جوړ شي چې خلک ورته رسیدګي کولی شي. په همدې حال کې د دې نندارتون مسؤلین وایي له نورو خپرندویه ټولنو سره په ګډه یې زرګونه ټوکه کتابونه د کتاب مینوالو ته پر میزونو ایښي چې تر 300 ډېر هغه یې د بیحقي کتاب خپرونې ریاست چاپ دینی کتابونه دي. از بیحقی در حدود در حدود 300 بیشتر عنوان کتاب به نمایش گذاشته که بهترین کتابایی که شما میبینید نیمی کتابای جدید میباشد. نندارتون ته راغلي ځینې ځوانان د خپلې خوښې وړ کتابونو پیرلو خبره کوي، خو کتاب پلورونکي له ځوانانو غواړي چې د علمي او معنوي پرمختګ لپاره باید کتاب لوستنې ته لومړیتوب ورکړي. در کل کتاب‌ها تمامشون که جایگاه و ارزش خود دارن. من زیادتر کتاب‌های اقتصادی و امور سیاسی را بیشتر دوست دارم که مطالعه داشته باشم، یک چیزی ازشان یاد بگیریم. نیاز است که در قسمت پیشبرد همین نمایشگاه که مردم چون از جنگ و از خسته شدن نیاز داره که علم منطق و از طریق مطالعه، از طریق کتاب با رشد معنوی و رشد عقلی بکنیم تا خود بتوازیم از تماما مشکلاتایی که امروز دامنگیر جامعه ما نجات بخیر. څو ورځې وړاندې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار کې هم ځینې خپرندویه ټولنو د کتاب لوستنې فرهنګ دودیدا په هدف د کتاب 3 ورځنی نندارتون جوړ کړی و. ما با همکاری ریاست محترم اطلاعات و فرهنگ بدخشان و ریاست شهرداری شهر فیض آباد ولایت بدخشان با مدت 3 روز نمایشگاه کتاب برای انداختیم و البته شعار ما همین بود که بیاین به خاطر پیشرفت جامعه خود کتاب بخوانیم. د فرهنګي او علمي برخې څارونکو په باور د غربت او بېسوادۍ سربیره په پراخ ډول د ټولنیزو شبکو کارونه هغه عوامل دي چې د کتاب پلور بازار سوړ او د مطالعې فرهنګ اغیزمن کړی دی.